د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. د شمال زون د حاجیانو لومړۍ ډله چې 340 کسان پکې شامل وو له سعودي عربستان نه مزار شریف ته ورسېده. د بلخ ولایت د حج اوقاف ریاست مسؤلان وایي د حاجیانو انتقال پروسه پیل شوي، همدارنګه د حج ادا کولو په مراسمو کې د کوم حاجي د مړینې او ورکېدو پیښه نه لري. نن سهار دوشنبې د شمال زون د حاجیانو لومړۍ ډله د حج ادا کولو وروسته مزار شریف ته ورسېده او د لازمو اسانتیاو برابرولو له امله د اسلامي امارت مسئولانو څخه مننه وکړه. نانمان به کلی برابر بود و جایمان به کلی برابر بود، صحیح بود، کل چیزمان دیگه. همین بسیار مسئولیت به خوبی دولت به ما بسیار خدمتی بزرگ کرد. بسیار امکانات بسته مجهز بود دیگه. امارت چی فندقا و تالا بسیار خوبش بود دیگه. امسال خوبی داشت که نفر کم بود، سالهای دیگری ازدحام زیاد نبود. د بلخ ولایت د حج اوقاف ریاست یو تن مسؤل وایي د جوړ شوي پلان له مخې به په 10 پروازونو کې د شمال زون ټول حاجیان راستانه شي. نوموړی زیاتوي له نیکمرغه چې تر اوسه پورې د حج ادا کولو په مراسمو کې د کوم حاجي د مړینې او ورکېدو پیښه نه ده رامنځته شوې. که برای بار اول تمام سهولت‌ها در مکه مکرمه و در مدینه منوره از طرف وزارت ارشاد حج و اوقاف در نظر گرفته شده بود. حجاج کاملا راضی است و الحمدلله مناسک به بسیار خوبی بدون کدام تلفات الگوف مثل سال گذشته وری انجام دادن. امروز الحمدلله اولین پرواز زون شمال ساعت 6 بجه صبح نشست کردن. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر امنیتي مسؤلان وایي د حاجیانو د سامانونو لیږد لپاره لازمي اسانتیاوي په پام کې نیولي. دوی له ټولو حاجیانو وغوښتل چې د هوایي ډګر څخه د وتلو په وخت کې نظم مراعات کړي. میدان ما که است انشالله کدام تدابیر امنیتی که ضرورت است و مکمل ما گرفتگی هستیم. کرولای ما پسته های ما مکمل فعال است، ما کدام مشکل نداریم و از فایوازه ها می خواهیم که نظم مراعات کند و کدام چیزی که ما برشان هدایت میکنیم دونم هدایت پیشرفت کنیم. د یادونې وړ ده چې سکال د شمال زون څخه له 3000 ډیر کسان د حج مراسمو ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي ول چې په راتلونکو څو ورځې کې به بیرته هیواد ته راستانه شي. د بلخ ولایت د نفت او ګازو انسټیټیوټ څخه څه باندې 100 کسان د استاد شاګردۍ په سویه د فني او حرفوي زده کړو څخه فارغ شول. فارغو کسانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به خلکو ته خدمت کوي. دغه ځوانان چې د مزار شریف د نفتو او ګازو په تخنیکي انسټیټیوټ کې په بیلابیلو په برخه کې 2 کلنۍ تخنیکي او مسلکي زده کړې کړي او خلکو ته د خدمت کولو ژمنې ورکړې.
کردیم و وقتی که مشاهده کردم که کتاب جلساتشان تا سالهای متمادی جلسه گرفته نشده بود، ایرا آجندا ترتیب کردیم و مسئولیت سپردیم بر سرمعلم صاحبا، بر معاون صاحب تدریسی و بر نگرانای صنوف. د یادونې وړ ده چې له 2 اونیو راهیسې د بلخ ولایت د ښوونځیو ازموینې پیل شوي او تر دې مهاله هیڅ ستونزه شتون نه لري او زده کوونکي په ارام و نورمال فکر په ازموینو کې ګډون کوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.